طالبان د پاکستان په منافقت پوه شو، بالاخره سخت ځواب وختاري ورکړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تازه پاکستاني حکومت د یو لیک په واسطه له طالبانو غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر ننګرهار کې شتون لري او باید د هغه پر ضد اقدام وشي. د پاکستان یاده غوښتنه د طالبانو د سختو غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکو. ذبیح الله مجاهد لیکلي جیش محمد د پاکستان حکومت تر حمایت لاندې ډله ده او په خپل هیواد کې اوسېدلی شي. په افغانستان کې شتون واقعیت نه لري. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان پر افغانستان بې ځایه تورونه نه لګوي، ګینې دا به ورته بدې پایلې ولري. جنرال موبین لیکلي پرون یې ادې مړه وه، ټولو پرې ماتم کاوه، نن یې دا نوې لوبه شروع کړې، له امو تر اباسینه یوه خاوره یوه وینه. ملا سلام ضعیف لیکلي په 2000 کال کې په اسلام آباد کې د دغه هیواد پخوانی داخله وزیر جنرال معین هید د 21 نفرو لیست راکړ او دعوی لرله چې دا نفران په افغانستان کې دي او دوی ته مطلوب دي چې په سر کې د سیف الله اختر نوم و او داسې نور. ما لیست بیرته ورکړ، ورته مې وویل جنرال صاحب دا لیست خپلو سرګرو ته ورکړه چې معلومات درکړي. هغه غوسه شو، ویل زه ټوکې نه کوم، دا تروریستان دي. ما ویل زه هم رښتیا درته یم، ځکه چې تېره ورځ د سیف الله اختر سره د هغه په غوښتنه ما په خپل دفتر کې وکتل او ته یې له ما له افغانستانه غواړې. ته داخله وزیر هم د خپل کور معلومات نه لري. د پاکستان د مسعود اظهر دعوې د دوی د مجبوري تجارتي لوبه ده. واکمنان باید د دوی داسې نامشروع تجارت ته موقع ورنه کړي.